کله د فکر کړی چې ته ویډیو ریکارډوې کامره دې ولې ډېره خوځي؟ ویډیو د شیکی ویډیو راځي لکه ډېره خوځي او دې باندې به هم فکر کړی چې دا زه څنګه حل کړم او څنګه یې ورک کړم څنګه دا سټیبل راشي. بعضې خلک ایډیټ کې لږ لږ کارونه پرې کوي خو بیا هم دونه مؤثر نه راځي. بعضې وخت چې یو ویډیو ته ګرځې روانه کې ویډیو کې هغه ډېر خوځي د هغې حل لارې دپاره څه شی شته او که نه هر څه دپاره یو حل لاره شته یو ټیکنالوژي شته ده چې دې ویډیو کې موږ دا ټیکنالوژي ریویو کوو. څه شی ده؟ ګیمبل ده DJI RS3 په نوم. نور ګیمبلونه هم شته دي ډېر درانه ډېر سپک ګیمبلونه هم شته خو دا چې کوم ده وزن کې هم پرفیکټ ده ډېر وزن نه لري او ستړی کوي ده هم نه. ګیمبل څه دپاره استفاده کېږي اول خو په دې پوه شئ. ګیمبل دې دپاره استفاده کېږي چې ته کله ویډیو ریکارډوې کیمرې باندې یا موبایل باندې چې هغه موبایل یا کیمرې ته په ګیمبل کې انسټال کړې هر څونه چې خوځي هغه کیمره خپل ځای کې که د ښوی وړې هم خپل ځای کې هېڅ خوځي راخوځي نه لږ لږ خوځي هغه هم اتا په لاس کې ده چې کوم خواته خوځي کوم خواته وړي. موږ سره نن ورځ ویډیو کې DJI RS3 دې کې دوه قسمه دي یو خالي RS3 ده یو RS3 Pro ده. فرق پکې دا ده نور واړه فرقونه لري خو مین فرق دا یو ده چې RS3 کې بایک نه راځي او RS3 Pro کې یو بل بایک تاته ورسره ورکوي. اوس دا ده دا چې زه خوځوم وینې دا ټول په دې قطۍ کې بند دي هر وسایل ایښي دي خلاص. او RS3 کې Pro کې بیا څنګه ده چې څونه یې وخوځي خوځي نه ډېر ښایسته سیفټي سیسټم ورکړی بایک کې او هر څه نو تا وسایل خرابېږي نه. یو دا فرق ده پکې بایک دپاره کې اخلئ RS3 Pro اخلئ نو چې دا اوس واسکو مونږه چې قطۍ وازه کې ګورئ دا ستاسو ته ښکاري چې هر څه وسایل ټول پکې همداسې غوډل شوي دي قطۍ نه لري هېڅ نه لري باکس نه لري سیفټي دپاره یو داسې یو نری فوم ورکړی ده خلاص. اوس چې دا مونږ یو راوباسو اصل مین شی دا یو ده چې دې کې تا کیمره هم انسټالیږي کیمره کې بندوي او نور هغې نه بعد چې کوم هم ته موومنټ کوي د کیمرې توازن درته دا برابروي. دې سره یو بیټرۍ ده چې دې ځای کې به زه درښیم بیټرۍ په دې ځای کې په دې شکل ورته ورکول کېږي دا بیټرۍ ورته واچول شوله. بیټرۍ وباسئ څنګه دې خواته لاک لري چې دا انلاک کوئ او بټنه پریس نیسئ دا وباسله شوه. دا چې ته انلاک هم وي که نه دا اوس انلاک کې ده چې زه کله دا بیټرۍ ورکې انزرټ کوم اټومیټیک هغه لاک کېږي دا لاک شو. دې دپاره یو سټینډ لري دا یو چې کله دا ته دې کې بند کې یو خو دا چې دا داسې نیول کېږي لاس ته دپاره ښه ځای برابري کله چې ته روان اوسې او چې کله ته ناست یې په ناسته ریکارډینګ کوې نو داسې دا وازیږي او دلته به یې کښېنې خپل سټپ قرار کولی شي چې ته خپل ریکارډینګ وکړي. دا اوس هم د ترایپاډ په شکل استفاده کېږي که ترایپاډ نه لري مثلا کیمره دې کې بندوي میز په سر کې دی هر ځای کې دی چې کېښوده ته کولی شي خپل ریکارډینګ وکړي پکې. هغې نه بعد پکې یو دا ټول ده او یو هم دا یو ده دا دواړه ډېر مهم دي. دې په طریقه ته کیمره پکې انسټالولی شي چې څنګه بند کړي. اول خو که وګورو دا هر څه خوځي نه یو ولې چې دا هره برخه یو برخه دوه برخې درې برخې دا درې واړه لاک لري خپل. که د دې لاک خلاصوئ د دې لاک به دې ځای کې دلته یې لاک ده انلاک شو دا ګورو اوس دا ښه ښایسته راحتۍ سره خوځي راخوځي. دا بیرته لاک کړو که دا ته انلاک کوئ دې لاک په دې ځای کې ده چې انلاک دې کړو ښه ښایسته دا وینئ چې ښه اما کوم حرکت چې د دې ده هغه کولی شي او که بیرته لاک کوم نور حرکت نشي کولی. او د دې لاک چې کوم ده هغه بیا په دې قسمت کې ده
چې دا ته انلاک کې اوس دا هم حرکت پیدا کوي. دې ځایونو کې ته کولی شي دې لاک سیټینګ وکړې چې کوم هلته یې لاک ته او کوم هلته یې لاک نه ده، خو اول چې ته کله کیمره پکې بندوې دا باید ټول لاک وسي. لاک شو، صرف موږ دغه یو انلاک کوو چې دې کې موږ یو بل ایکسټنشن چې کوم ده هغه پکې انسرټ کوو. اول راځو دا یو د دې انسرشن ګوره دې طریقې سره ده، مخه به یې دا کوم مخه چې ده دا یو داسې ښکاري تاسو ته، دا مخه به یې دې خواته وي او په دې ځای کې به یې ور انسرټ کړي. دې دپاره تاسو سره یو دا قید ده چې دا قید څه کار کوي چې کله د انسرټ کو پکې هغه که ته ټایټ کې یا کلکې کې دا به خوځېږي نه نور. نو دا فعلا همداسې کوم حالت کې چې ته همدې حالت کې صحیح ده دا به دې کې موږ اډ کړو. اډ شو، اوس راځو دا موږ بندو. دا بند شو، اوس دا دې نه خوځېږي. یو ټول د موږ وشو. دویم ټول ته راځو چې کوم دا یو ده. دا ټول کې که اوس تاسو دا لاک هم کوئ هېڅ مشکل نشته ده، ولې چې دې خواته موږ صفا ځای لرو کولی شو چې دا انسرټ کو پکې. دلته هم تاسو دوه داسې لاکس لرئ او ګرارې لرئ چې هغې په وسیله ته کولی شئ دا پکې انسرټ کول، خو دا لاک ده. دا که انلاکي تور کې اضافه کولی شئ، که لاکي بیا نشئ اډ کولی. بل دا ګرارې ده، دا څه په درد خوري دا هم ښه یاد کې اوسي. دې ځای کې تاسو ته ښکاري نه ښکاري، دې سر کې چې کوم دا ګرارې ده دې باندې خبرې کوو. اول خو راځو دا پکې انسرټ کوو، هغه لاک ده دا هم انلاک ده، بیخي صحیح ده. را به شم دلته یې داسې اډ کوم دې سره پورې، صرف زیات نه. دې نه بعد زه دا نه پچې کوم، صرف دا ګرارۍ راتاوم نو دا ماته په خپله راځي. که دې خواته تاسو وګورئ چې زه څونه دا ګرارې تاوم هغه ماته پاس وړي، چې څونه یې کته تاوم هغه یې لاندې وړي. د دې هم ډېر زیات کار دی موږ په کیمره سیټینګ کې چې کله ګیمبل کې کیمره اډ کوئ هغه وخت کې بیا ګورو. اوس هر څه لاک دي، کیمره سیټینګ وشو، بیرته ټول هر څه انلاک کوو، دام انلاک کوو، دام او دام. زه دې طریقې سره بیرته هر څه لاک کوم، ولې چې کیمره زه چې کله اډ کوم دا به داسې باید دام لاک کوم، دام لاک او چیرې ده بلې دغلته ده لاک. هر څه لاک شول په دې حالت کې. اول سټپ فعلا اوسه پورې شوی دی چې کوم موږ د ګیمبل د ټولز ارینجمنټ دا کوم ټولز اچول هغه ټول موږ ګیمبل کې واچول اډ شول. اوس راځو د دې یو بل ایکسټنشن ده چې هغې په طریقه موږ کامره کولی شو اډ کړو. یو خو دا چارجر او کیبلې دي، دا یو چې کوم ده دا هوک چې کله ته تا سره نه وي ته کیمره دې کې اډ کولی نه شي. هر ترایپاډ مونوپاډ ګیمبل خپل ځان یو هوک لري چې هغه هوک په همغه ترایپاډ کې کار کوي یا ترایپاډ سیم کمپنۍ نه اوسي، لږ فرق لري هغې کې کار کوي. مګر د ګیمبل تر څو چې DJI RS3 کوم ایکسټنشن چې دا که نه وي دې کار نه کوي. باید د بل DJI RS3 راواخلئ، که دا ورک کې باید ورته بل آرډر کړي. اوس مثلا کیمره راواخلو، زه به یې دا کیبل وباسم اول. اوس راځو د دې ایکسټنشن ته. د دې ایکسټنشن انسټالول په کیمره کې د ګیمبلونو د نورو هم فرق کوي، څوک په یو طریقه اډ کوي، څوک په بل طریقه. ګیمبل کې فرق هغه کې وبخئ، ترایپاډ کې فرق نه کوي چې په هر حالت کې، مګر ګیمبل کې خپل یو پوزیشن لري په هغه حالت کې اوسي باید. اوس که ته دا اډ کوې اول خو باید په دې حالت سایډ کې دا باید داسې دې طریقه سره نه. اکثر خلک ترایپاډ کې چې کله ایکسټنشن اډ کوي یا دا هوک اډ کوي کیمره کې په دې شکل اډ کوي، مګر ګیمبل کې باید په دې حالت کې اوسي. فکر می دا چې اوس دلته لاک کم، خلاص لاک شو. اوس راځم دې حالت کې خپل د ګیمبل په دې سیسټم سره اډ کوم او بل دلته یو لاک لري، لاک به پکې څه ورکړم. خلاص
کیمرا خو دلته ولګېده مګر د ده اډجسټمنټ اوسه پورې نه ده شوی دې ځای کې هم تاسو ته ښکاري کیمرا لګېدلی خو اډجسټمنټ یې پاته ده اډجسټمنټ دپاره اول څه کوو هر یو لاک جدا جدا اډجسټ کوو مثلا دا یو لاک که زه انلاک کړم وینئ چې دا بیخي لاندې ځي کیمرا آین لینز هم راوغورځېدو یو شی بل هم همیشه ذهن کې اوسي چې کله تاسو کیمرا په ګیمبل کې انسټالوئ بیټري مایک چپ چې هم چې دي هغه ټول اول نه باید واچوئ چې داسې هم چې ولګاو بیا دا ویستلو دپاره صحیح نه ده نور اچولی هم نشي دیز نه چې اچئ بیټري یا لینز دا باید دیز نه وباسئ بیټري عموما بیرته یې اډ کړئ لینز خو هم دیز نه هم ایستلی شي خو مشکل شی جوړوي چې تا هغه زوړ لینز کې یا زوړ وزن سره دا اډجسټ کړئ ته چې بیټري پکې واچئ یا لینز پکې بدل کړئ وزن کې فرق راځي د دې اډجسټمنټ کې هم فرق راځي نو اوس راځو اول د دې دا مخکې او شاته چې غورځېږي او جګېږي د دا اډجسټمنټ کوو دا ګرارې مخکې مونږ ویلې دا یو دا چې کوم ایکسټنشن کې مونږ کیمرا انسټال کړې ده دا چې څونه هم ته شاته هغه کوي تاوایي دا کیمرا تا ته جګوي هغه سره پورې به جګ کې چې کوم هغه تا د کیمرې وزن سره برابر شي لږ به یې نور به هم شاته کړو چې بیخي سیده شي ګوره اوس یې مخ شاته شو او مخ یې پاس لاړو پاس چې لاړو بیرته به یې لږ سره مخکې کوي چې هغه خپل حالت ته راشي زما په خیال دا د یو اډجسټمنټ هم دومره صحیح ده راځو د بل لاک کوم لاک چې دې سر کې و دا خو مخکې او شاته جګېدل او ټیټېدل لاک و ساید لاک چې کوم ده دالته یو لاک ده دې قسمت کې چې دا څه کله انلاک کوم ګورئ چې دا کیمرې وزن اخوا طرف ته زیات ده زه به اول دا لاک کومه دا به لاک کوم بیا به دا انلاک کوم چې دا کیمرا ونه خوځېږي اوس د دې اډجسټمنټ به کوم ځای نه کوئ دلته چې کوم دا لاک ده دا تاسو ته ښکاري دا به اول انلاک کوئ دې لاک نه دغه وزن چې کوم دی ګیمبل رانیولی ده دا ته شاته کولی او مخکې کولی شي زه چې دا څونه دلته شاته کړم اوس لږ راصحیح شو لږ به یې نور شاته کړم اوس دې خواته لږ دروند شو ډېر معمولي به یا خواته دننه کړم دا ودرې چې دا ګیمبل نوی ده ډېر په سختۍ دا وزن یې یا دا ګرارۍ شاته مخکې سي دا صحیح ده کله چې صحیح شو بس بیا بیرته دا لاک کړئ دا مو انلاک که دا د انلاک ده دې سر پورې صحیح ده اوس چې دا هم ته انلاک کې خلاص اوس تا ګیمبل حرکت هر څه کولی شي زه چې دا اوس اصل کې دا کې ایښودل کېږي داسې ولې چې دلته یې تا توکمې او ال ای ډي چې کوم دا هر څه دلته نو دې نه ته کنټرولوي چې زه اوس دا ولګوم دې سایډ کې یو بټن ده دا به زه آن کړم چالان شو قرار هغه د خپل حرکت یې اپلای کړو اوس ګوره دلته یو ګیر لري زما مخې ته چې دې طریقې سره زه دا کیمرا اوس تاوولی شم هر خواته چې لاندې پاس هر خواته چې وغواړم دا تاویږي یو پوینټ بل چې هر خواته تا تاو کړی دغلته یو بټن لري دغه ځای کې ماشه غوندې دی تفنچې چې دا ته ډبل کلیک کې هغه هر حالت کې بیرته خپل اولي حالت ته ځي کوم کې چې تا سیټ کړی یو کار بل څه ده چې مخکې مې له ګرځېدو دپاره یا خوځېدو دپاره چې کله اوس دا زه ونیسم ګوره چې زه یې لاندې کوم کیمرا خپل حالت کې ده او که پاس هم کوم دې خواته یې وړم دې خواته یې وړم ګوره هغه حرکت د تاولی که تاسو وګورئ ډېر داسې ورو خپله تاویږي هغه تیز او داسې خوځېدل را خوځېدل چې دی به ورکې ته چې زه اوس ورو لاندې ځم او داسې ځم ګوره تاویږي مګر ډېر هغه سموت ورو خپل حرکت لري او زه دلته ګیر سره هم کولی شم چې دې حالت کې زه ګیر سره داسې کوم خپل اخواته ځي ضرورت نه لرم چې زه اوس لاس تاو راتاو کړم نو دې طریقې سره تاسو د ګیمبل اډجسټمنټ د کامرې کولی شئ دا یې دویم سټپ و دریم کار آخري کار چې کوم ده د کامرې پیرنګ
هغه سره ده ګیمبل سره چې کله ته ریکارډینګ شروع کوي یا زوم ان زوم آوټ کوي ډي فوکس او فوکس کوي هغه ټول ته ګیمبل نو کولی شي او که ته نارمل کوي مینوال کوي ته به اول دا بټنه پریس کوي بیا به ته ګیمبل نیسي او حرکت ورکوي او که نه PID دلته بټن لري دا ځای کې په تاسو ته ښکاره شي دلته سره د ریکارډ بټن لري چې دې باندې تاسو کلیک کوئ د هغه ریکارډ سټارټ کیږي د پیرنګ څه قسم کیږي اول خو به داسې ډراپ ډاون کو بلوټوت راځي بلوټوت به دلته تاسو ته د کیمرې نوم چې کوم کامره یې ته پکې انسټال کړې ده او هغه مینیو نه دی بلوټوت آن کړی دلته راځي دې نه به کنیکټ کې خلاص نور شی نه لري همدغه عمره پیرنګ ده نو دا څنګه تاسو ګیمبل استفاده کوئ ګیمبل به مونږ نور ویډیوګانو کې د موبایل ګیمبل هم شته ده چې موبایل دپاره څنګه استفاده کیږي او کم ګیمبل دي داسې دي او که نه فرق کوي واړه دي او که غټ دي هغه ټول مونږ له خیر سره کور کوو